په امریکا کې یو افغان خپله میرمنه په تبر وژله. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ چې دغه کارونه ولې کیږي په خارج کې. یو افغان په امریکا کې خپله ښځه د تبر په متواترو ګزارونو وژله. دا افغان اصغر احسان نومیږي چې د کاپیسا ولایت د استالف اوسیدونکی ښودل شوی ده. نوموړی له خپلې میرمن او دوو ماشومانو سره د SIV برنامې له لارې امریکا ته تللی و. د امریکا د کلیفورنیا ایالت ښار پولیس وایي چې قاتل احسان پر داسې مهال ونیول شو چې له پولیسو څخه یې په موټر کې تېښته کوله. ویل کېږي هغه خپل موټر په بیړه په یو ګڼ مېشته سیمه کې له یو ټرک سره وجنګو او ټپي شو ومنیو. د هغه میرمن اسما نومېده او اوس یې مړی د پولیسو په والکه کې ده. د SIV برنامه یو له هغو برنامو څخه ده چې اکثریت د امریکا همکاران یې په طرز کې له افغانستان او عراق څخه امریکا ته راغلي وي. ویل کېږي ډیره دغه افغانان اوس د امریکا په رواني ناروغیو اخته شوي دي او وخت ناوخت ترېنې داسې ستونزې سره جوړیږي. اصغر نومې قاتل دوه ماشومان چې یو 11 کاله او بلې د 6 میاشتې ده اوس مهال په سیمه کې د یو ایراني کورنۍ سره دي. دغه ایراني کورنۍ وایي دوی چمتو دي چې د عمر تر پایه د دغو ماشومانو سرپرستي وکړي. مقتولو دقت انګیزه کورنۍ شخړې ښودل شوې ده. د ساکرامنټو ښار کې د افغانانو یوه لویه ډله له کلونو راهیسې اوسیږي. د ساکرامنټو د امریکایي کلیفورنیا یو زورور کډوال میشته او سپیره ښار دی چې پکې اکثره هغه افغانان اوسیږي چې اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. د مقتولې خپلوان په کابل کې وویل چې جنازې ترلاسه کوله دوی ته په تمه دي. دا د خپل ډول څومه پیښه ده چې په امریکا کې رامنځته کیږي. تر دې مخه یو بل افغان هم میرمن په تبر ټوټې کړې وه او په یو یخچال کې ساتلې وه. هغه هم خپل 2 ماشومان پرېښودل او وتوانېد چې افغانستان ته راوتښتي. دوستانو ستاسو نظرونه م غواړم چې داسې پیښې د څه له امله ترسره کیږي. راځئ راسره په کمنټ کې شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.